बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन द कंट्रोल पैनल न बिटलाकर और यूसुफ कंट्रोल पैनल की बिटलाकर ड्राइव इंक्रिप्शन हजरतुल्लाह सवाल बिटलाकर ड्राइव इंक्रिप्शन सही है। बिटलाकर ड्राइव इंक्रिप्शन सद पारा कारी अवल बदे इंट्रोडक्शन को बिटलाकर सरपाराकारी बिटलाकर पखपर ऐसे शेदे बिटलाकर is a software that's शेदे बिटलाकर is a software used forward बिटलाकर is a software which is used for drive protection da wa बिटलाकर da पखपरा यो सॉफ्टवेयर दे کوم چې د ډرایو سره لپاره پکاريږي د پروټیکټ کولو لپاره څنګه پروټیکټ کولو لپاره پاسورډ پروټیکشن کوم ډول پروټیکشن دا ګوره پروټیکشن وايي پابندي تا دا پابندي خو مختلف قسمونه لري کنه اوس مثال د داسې یو پابندي په کلاس کې لګوم چې څوک نا وخت راغله کنه هغه به 100 روپۍ جرمانه ورکړي دا یو قسم پروټیکشن دی کنه یو پابندي ده کنه یا مثال د څوک نا وخت راغله بس سما بیا د کلاس نه وکړه या बल और क्लास कराई دا بل قسم پابندی ده نو کمپیوټر کې دا پروټیکشن مختلف قسمونه دي لیکن بټلاکر کوم ډول دی پاسورډ پروټیکشن دی کوم ډول پروټیکشن دی پاسورډ پروټیکشن ها پس باندې پاسورډ لګوي په ډرایو باندې څه پاسورډ ورکوي ډرایو تا لیکن موږ په شروع کې ویل چې بټلاکر از سافټویر دا یو سافټویر دی دا سافټویر آیا تاسو انسټال وینا دا سافټویر پس کې پخپلوي دا بلټ ان وینډوز دا بټلاکر د وینډوز انسټالیشن سره پخپل رامنځته کیږي خو سم ټایم چې تاسو وینډوز انسټال کړئ دا باندې رامنځته کیږي هغه کله چې کله تاسو هوم والا وینډو واخلئ کوم وینډو هوم چې کله تاسو وینډو انسټالوئ کوم وینډو واخلئ پرو یعنی پروفیشنل په دې وینډو کې بیا وی پوه شو او دا نور وینډوګانې نیمګړي وي ځکه پکې نه وي دې کې څه مشکل لري تر دې پورې چې بټلاکر یو سافټویر دی او څه لپاره پکارېږي عرفان پټان د ډرایو د پروټیکټ کولو لپاره په ډرایو باندې پاسورډ لګولو لپاره موږ سره بټلاکر پکارېږي او دا بټلاکر په وینډو کې په خپل د وینډوز انسټالیشن سره رامنځته کیږي صحیح دی ډرایو څه ته وایي دا خبره ورته کوم اوس وګوره دا زما سره د پی سي دی کنه په دې کې دا سی دا ای دا زما سره سړي دا ډرایوونه دي دا زموږ سره سړي ډرایوونه دي صحیح دی دغه ته ډرایو ویل کېږي دا سی او ای دا د څه برخه ده دا هارډ ډیسک دلته د شکل جوړ کوم موږ تاسو وایو کنه هارډ ډیسک 300 جی بی د زما لیپټاپ کې 900 جی بی دی 80 جی بی دی 300 او 300 دا اوس مثال ستا هارډ ډیسک دا ډرایو څنګه ډرایو داسي ستا په هارډ ډیسک کې څو ډرایوونه دي مثال سلور دي دا په دې څه ورکو شي دا لکه مثال سی دی او په دې شان دا ډی دی دا ای دی او دا څه دی دا سی ډي ای اف صحیح دی دا زموږ سره څه دي دا زموږ ډرایوونه دي دا چې ته هارډ ډیسک کله په برخو وویشې هرې برخې ته څه ویلی کېږي ډرایو څه ورته ویلی کېږي ډرایو ورته ویلی کېږي پوه شوې دې باندې هرې برخې ته څه ویل کېږي ډرایو ورته ویلی کېږي لکه سی ډي ای اف په دې شکل نو تاسو کولای شئ چې یو ډرایو ته پاسورډ ورکړئ لیکن یو خبره په ذهن کې یاد ولرئ چې کله سی غلط نه شي سی ډرایو ته پاسورډ ورکړئ ښه ګورئ ستا سی ډرایو ته پاسورډ ورنکړئ ولې ځکه وینډو په کوم ځای کې پرته وي سی ډرایو کې وي که نه نو چې کله ښه تا سی ډرایو ته پاسورډ ورکړئ نو چې کمپیوټر دې بند کړو بیا دې سټارټ کړو ته چې دا د پاور بټن دباو کې دا پروسیسینګ څنګه کېږي ښه دا پروسیسینګ داسې کېږي ګورئ
دا ګوره دا بټن دا دا بټن دباو کړه صحیح دی دا بټن چې ته دباو کې دا مثال د پاور بټن داسې شکل درته دا بټن چې دباو کړه دا ډایرکټ بایو سیټ اپ ته داخل شي څه ته داخل شي بایو سیټ اپ هغه شروع کې راځي کنه F2 سیټ اپ او F2 نیټورک بوټ اپشن دا چې کله بایو سیټ اپ ته داخل شي دا الته څه ته ځي بوټ اپشن ته ځي دلته راشي دا لکه د بوټ اپشن ځای دی بوټ اپشن ته چې کله راشي بوټ اپشن نه وروسته بیا څه ته ځي دا بیا په بوټ اپشن کې څه ته داخليږي هارد ډیسک ته داخليږي څه ته داخليږي ها دا چې کله هارد ډیسک ته داخل شي نو ستا هارد ډیسک په برخو باندې ویشل شوی دی هارد ډیسک د څه شوی دی په برخو ویشل شوی دی کنه CDE په دې برخو ویشل شوی وي کنه ها په دې برخو باندې ویشل شوی CDE نو دا بیا څه وکړي هارد ډیسک ته څنګه داخل شو بیا د سی ډرایو تلاشي کوم ډرایو تلاشي او دا سی ډرایو ته دومره تالا اچولې ده پاسورډ یې ورته ورکړی دی نو دا به بیا خلاص شي نه به خلاص شي نو بیا مطلب ته مجبور شي وینډو بیا وکړي څه وکړي خو که وایې چې نه وینډو دوباره بیا نه کوو بیا به څه وکړي دا خپل هارډ ډیسک به راواخلي د بل کمپیوټر هارډ ډیسک سره به ولګوي داسې به ولګي لکه ته چې یو USB لګوي لکه ته چې څه لګوي یو USB لګوي نو بیا به کار بیا به پاسورډ نو پام او مطلب ډېر دې څه ته پام وي چې سی ډرایو ته پاسورډ ورنه کړي څه ته پاسورډ ورنه کړي او تاسو کولای شئ چې USB ته هم پاسورډ ورکړئ ریمووبل ډیسک دی صحیح دی اوس دا کله دې ناراضه مثال د کمپیوټر کوم ډرایو ته پاسورډ ورکړم نو بیا به دا بار بار ریسټارټ کوم ته ماته ضرورت نشي او ریکارډینګ هم خراب شي او ټایم هم دی صحیح دی نو راځو دا USB ته پاسورډ ورکړو د USB ریسټارټ کېدل سخت دي قدرت الله سره ته مې ریسټارټ کوو تر دوه ها بیا په زور لګویا ها اوس راځو ګورئ this PC دا دی قدرت احمد جو کا احمد هر څه دي دا دې ته موږ سره کو پاسورډ اوس ګوره ډایرکټ اوپن کی کنه ادا یو USB لګاو اړې په سخته اوپن کیږي دا به زر اوپن دا دی دا USB مې ولګوله کنه صحیح شو دې ته د څه کول غواړم پاسورډ ورکول غواړم نو راځو پاسورډ ورکول لپاره کنټرول پینل اوپن کوو څه اوپن کوو کنټرول پینل مو اوپن کړ اوس دې نه راشه بټلاکر ډرایو انکریپشن ته څه راشه او دې نه راشه دا یو ګوره ریموویبل ډیټا په دې کلیک وکړه او بیا دې نه راشه ټرن آن بټلاکر سٹارٹنگ بٹلاکر دا بدر سره دې ته به تاسو لږ انتظار وکړئ صحیح دی دې ته به څه وکړئ انتظار به وکړئ دا به کمپلیټ شي ښه اوس راغی که نه ښه اوس وګورئ دلته تاسو ته څه وایي how do you want to unlock this drive sorry choose دا وځي کې لیکل شوی دی choose how you want to unlock this drive وای دا ډرایو ته څنګه غواړې چې خلاص کړو صحیح دی یو څه چې ته مطلب تاله کې که نه دا مطلب ته وایي کوم ډول تاله چې تالې نه وکاږي صحیح دی یو دی زموږ سره پاسورډ او بل دی سمارټ کارډ یو څه دی او بل دی سمارټ کارډ پاسورډ خو پټ توري دي مخفف توري دي خو سمارټ کارډ څه دی سمارټ کارډ دا یو داسې کارډ دی اوس لکه مثال دا یو ټیچر کارډ دی که نه اوس دا یو ټیچر کارډ دی که نه دا همدغه کارډ چې کوم زمونږ سره دی دا کشا کارډ همدا وي خو فرق شته دی سمارټ کارډ داسې کارډ دی چې په هغې کې ستاسو پیسې هم پکېږي څه پکېږي پیسې پکېږي خارج کې دا ډېر استعمالېږي صحیح دی ته چې کوم ځای کې سودا واخلې هماغه ځای کې څه کېږي سودا دې چې واخیستله هغه هلته ډیوایس شته په هغې کې دا کارډ ایښودل کېږي د ستا چې کومو پیسو سودا اخیستې هغه ورته کټ کړي او بېرته ستا پیسې دې کتاب پوه شوې
سمارټ کارت دې لپاره دی خو که چېرې تاسو سره وایي سمارټ کارت وي نو موږ سره سمارټ کارت وي د هغه ډیوایس سمارټ کارت لا لرې خبره ده صحیح دی نو چې نشته بیا دې استفاده نشو کوی ډایرکټ راځو څه ته قدرت الله use a password to unlock this drive صحیح دی صداقت حدیث کې پاسورډ ورکړي صحیح شو پاسورډ څو ورته ورکوي دا ټول بکسونه نه دي enter your password او re-enter your password دواړو کې یو شان پاسورډ ورکړي زه مثال دې ته پاسورډ ورکوم 1 2 3 دا لاندې باکس نه دی re-enter your password دې ته هم ورکوم 1 2 3 اوس وکړه نیکسټ دا ماته څه وایي بره ایرر راکړه راته کنه دا سور کړه the password provide does not minimum link requirement وایته چې کوم پاسورډ ورته د دې وای هغه minimum کم لینک دی نه دی یعنی دا بکسونه خپل یو اندازه لري دا بکسونه څه لري اندازه لري وای دا هغه د کمې اندازې مطابق هم نه دی نو د څه وړو کې پاسورډ هم نه سي ورکولای ښه پاسورډ بل سترانګ ورکوي د کومي پاسورډ ورکوي نظر کلک کوم پاسورډ مثال ورکوم شبیر شبیر 1 2 3 4 لاندې هم دا پاسورډ ورکوم شبیر 1 2 3 هلته مې 1 2 3 4 ولیکل لاندې مې څه ولیکو 1 2 3 مې ولیکل کنه دواړه بکسونه یو شان نه شو کنه خو ګورئ چې کله داسې تاسو کې داسې ګوره the password you enter do not match don't match وای دا پاسورډ چې تا انټر کړی دا یو شان نه دی نو اټ مین چې دواړه یو شان پاسورډ ورکړي دا یې څلور اوس دا څه کا نیکسټ ها دې نه وروسته بل څه دي زموږ سره how do you want to back up your recovery key د دې څه معنا ده وای ته د دې recovery key څنګه اخیستل غواړې څه ریکوری کی پیژنې دا کچره زموږ نه پاسورډ هیر شي صحیح دی عرفان که زموږ نه پاسورډ هیر شي نو دا بیرته موږ د دې ریکوری کی په لارې ماتوي شو دې پاسورډ یعنی موږ کوي شو چې یو بي ته به پاسورډ هم داخل شو چې هغه طریقه څه ده شابیرو ریکوری کی څه دا هغه طریقه یعنی چې موږ سره ریکوری کی وي یا موږ به پاسورډ هم دې ته داخلي دي کوئی شو دی باندې دا ریکوری کی چې ته ځان سره ساتي صاحبہ مایکروسافٹ اکاؤنٹ کې ساتي نه سیو اپ تو فایل د فایل په شکل او په پرنٹ د ریکوری کی صحیح دی نه تاسو هغه چې په طریقه باندې ساتل ساته د دې کې کولای شي صحیح شو دا صاحبہ کله خپل اکاؤنٹ کې سروې انټرنیټ کې د مایکروسافٹ ویب یا سره اکاؤنٹ تاسو کې तो फाइल की चुके कचाप के मुंग तो ये नो कचाप मशीन ले लो में माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की मुंग से तो उदासान सर कंप्यूटर के साथ में सेव टू अ फाइल माने क्लिक होके उस गोरा कम जी के तदा साथ है कुमा बरखा के कंप्यूटर और टाइम डेस्कटॉप की सने मोटर कुम मिसाल ने मोर कुम गुलाले दाव से कुम सेव औदा नेक्स्ट का क्या नेक्स्ट तो आखिर स्टार्ट इंक्रिप्शन द इंक्रिप्शन से दे इंक्रिप्शन तاسو ډیټا سکیور فارم ته تبدیلوي څه ته تبدیلوي ډیټا سکیور فارم ته صحیح دی عرفان ها بیا دا تاسو ته یو څه شروع کیږي ګوره دا دلته فیصدي شروع کیږي دا اوس راغلی دی کنه چې انکریپشن اف از کمپلیټ دا به فیصدي شروع کیږي پر یو دوه درې داسې چې په دې کې څومره ډیټا ډېرې نو هغه بیا ډېر وخت اخلي چې ډیټا پکې کم وي وخت کم اخلي صحیح دی اوس وګورئ دې ته تالو لګېدلې ده که نه دا یوزي دا خوا کومه او بیا لګوم اوس ګورئ اوس به نه کولاوېږي مخکې ډایرکټ کولاوېده که نه بلال اوس ډایرکټ کولاوېږي اوس ما ته وایي انټر پاسورډ ټو انلاک دس ډرایو که زه غلط پاسورډ ورکوم مثال ورته لیکم چې حضرت
دا څه غلط پاسورډ مې ولیکل دې نه تاسو پاسورډ کته شي غلط مې لیکل دی کنه دا چې انلاک باندې کلیک وکم ګورل ته ایرر ورکړي دا پاسورډ انټر ایسینګ کړئ زه صحیح پاسورډ ورکړم سو شبیر 1 2 3 4 اوس را سو ګورم همدا دی کنه دا انلاک کا اوپن شو اوپن نشو او د دې پټلاکر یو نقصان دا دی چې یو د دې یو ډرایو د پکې انلاک چې د څو د کمپیوټر سٹارټ کړی نه بس هغه باندې شي لکه دا یو څه دا چې دا څه کنه نه واسمه یا کمپیوټر باندې کما نه دا باندې کې د خالی پاتې بیا وباسه بیا ولګو بیا دا مقاصد وایي دې پر څوک څه پښتنه لري کنفیوز نه حضرت یوسف او حضرت یونس ها ها وای سوري کمل پاسورډ باندې خو پوښتنه دا مور اپشن ترازو دی کې څه دی کې د انټر ریکوري کی څه دی انټر ریکوري کی د دې کار څه دی دا تاسو تمہاری ریکوري کی په نوم یو څه ویل کنه هغه په بیا د څه په نوم باندې سیو کو هغه یو ها ګلالي په نوم ها انټر ریکوري کی دا هغه فایل چې ما سیو کوم ما د ورته چې درې مایکروسافټ اکاؤنٹ کې سیو کوي کپرنٹ کوي څه کوي اګه دې تبصره شمه دا دې ګلاله دا اوپن کوم دا د نوټ فایل دی ګوره دا ریکوري کی ګوره بس دا فایل چې را سره یې کنه تاسو بیا پاسورډ قدر کنه می بیا کوي شي کاپی نه رستو را سدلتا کنټرول پینل نه بلکې را سدس پی سي او خپل یو ځل باندې ډبل کلیک وکړئ یا ډرایو باندې او بیا را سمور اپشن ته دلته را انټر ریکوري کیتا دلته رائټ کلیک کارنه کې دلته په کیبورډ کې څه وکړي هغه لیکنه تا کاپی کړی ده کنه دلته په کنټرول بټن ونیسئ او بیا به وی څه وی کنټرول وی صحیح شو دا اوس انټر کړه ګورستای دې په پاسورډ خلاص شو دا ریکوري کی هغه وخت موږ کارو کړی چې موږ پاسورډ هیڅ شوی وي دی دې شبیر موږ نه هیڅ شوی وي پاسورډ موږ نه هیڅ شوی وي نو بس ریکوري کی د سره یې پاسورډ ورته داخل شو داخل نشو ها اوس راځو د کنټرول پینل کې دا بیت لاکر کې اوس کمانډونه دي دا وایي اول خو دې بیک اپ یور ریکوري کی څه بیک اپ یور ریکوري کی بیک اپ یور ریکوري کی یعنی ته دې بیک اپ اخستل غواړې څه غواړې بیک اپ اخستل غواړې دا د ریکوري کی بیک اپ موږ سره شته دی البته کنه د ګلالي په نوم باندې فایل څه ضرور دی یو خبره برابر دې یاد ولرئ چې دا کمانډونه کوم تاسو سره ښکاري بیک اپ چینج ریموو اډ ټرن آن ټرن اپ دا په هغه وخت کې چې کله ته پاسورډ ورته داخل کړې ګوره دا ویډیو زه اخوا کما او بیا واپس ولګوم اوس ګوره هغه کمانډونه شته نشته دا به یو ته دا به زه خلاصوم ها دا دی ګوره کلیک کوم شبیر 1 2 3 4 انټر کړئ خلاص شو کنه خب بیک اپ باندې کوم کړی بل دې چینج پاسورډ څه دې چینج پاسورډ زدا پاسورډ تبدیلوم زم دا پاسورډ دار کړه شو کنه ریکارډینګ کی مو دې ټول څه ده کنه خاصن دا پاسورډ زدا تبدیلوم صحیح دی لکه څنګه چې تاسو موبایل ته یو پاسورډ ورکړئ مثال الله څه یو پاسورډ زدا مثال موبایل ته پاسورډ ورکړ هغه بیا موږ تبدیلو کنه کله نه کله کدا څه تبدیلې څه وکړه دلته ګوره درې بکس دی اول بکس دی اولډ پاسورډ څه شی دی اولډ پاسورډ نی پخوانی پاسورډ کوم یو پاسورډ دا اوس چې کوم پاسورډ دی کنه دا څه شی دی دا د تور ته ولیکا اولډ پاسورډ زما سره دی شبیر 1 2 3 4 بیا راسا نیو پاسورډ نوې پاسورډ څو ورکو مثال نوې پاسورډ ورکوم بلال 987 او دا لاندې بکس کې نه دی کنفرم نیو پاسورډ دې کې به هم دا اوسنۍ نوې پاسورډ بدل ورکړي بلال 987 دا څه کې چینج پاسورډ
اوس دی باندې ګوره دلته میسج راکړه کنه the password has been successfully changed ښه ګورې اوس زه ګورم چې رښتیا هم دا پاسورډ چینج شو که چینج نه شو دې نه راسه یو زوی اخوا که مخکې پاسورډ شبیر وکنه زه شبیر پاس لیکم په دې اوس لاګین نه اخلي شبیر 1 2 3 4 دا ګورو چې همداس شبیر هم صحیح لیکلی که نه یس مخکې هم داسې اوس هم انلاک کا دا درته د پاسورډ انټر یو د پاسورډ انټر از انکریکټ دا پاسورډ چې تا داخل کړی دی دا غلط دی زه نوی پاسورډ ورکوم څه و بلال 9800 بلال هم غلط لیکلی دی بلال 9800 صحیح شو اوس دا انلاک کا ګوره اوپن دی ښه بله خبر که چېرې تاسو کنټرول پینل ته به راشو دا چینج پاسورډ دا خو موږ ویلې چې پاسورډ تبدیلېږي اوس مثال ګوره قدرت الله لیپټاپ دی صحیح دی زه ورته رانم کېناستم ګورم دی یو ډرایو ته پاسورډ ورکړی دی خو هغه پاسورډ زما لیکن انلاک کړی دی یعنې دا کمانډونه کنټرول پینل کې راځي او ما ته پاسورډ نه دی ښه نو چې زه چینج پاسورډ ته راسم ما نه نوی پخوانی پاسورډ غواړي که نه او ما ته نه دی او زه غواړم چې څه وکړم دا چینج کړم صحیح دی نو دا به څنګه چینجوې دې کې ګوري ریسیټ ا فارګیټن پاسورډ یعنې پخوانی پاسورډ اوس تا نه غواړي ته د خپل نوی پاسورډ ورکړه دا ریسیټ دوه وختو کې کارولای شي یو داسې وخت کې لکه مثال درته ومې چې بل کمپیوټر ته کښېني یو ډرایو ته چا پاسورډ ورکړی او بل کوم وخت کارولای شي بل یې دغه وخت کارولای شي مثال لکه ته د ریکوري کې لارې داخل شي که نه اول ته پاسورډ چینجوي نو چې پاسورډ چینجوي یا تاسو ما ته ووایه چې د ریکوري کې لارې ته داخل شي پاسورډ چینجوي چینج پاسورډ سره تا نه پخوانی پاسورډ غواړي خو لیکن په ریسیټ کې بیا پخوانی نه غواړي اوس ګورې زه لکه نوی پاسورډ ورکوم فار ایگزامپل ماس 1 2 3 4 5 MAAZ mass 1 2 3 4 5 دا اوس څه کوي نیکسټ فینش کوي صحیح شو چینج شو کنه یور پاسورډ هاز بین چینج دا اوکې کا کلوز هم ها اوس ما پاسورډ چینج کنه دا یو بیا خوا کومه بیا لګومه ګوره هغه بلال 987 باندې لاګین کېږي ښه بلال 987 سره دا نه خلاصېږي ستا ویږي بلال 987 دا ګورو حضرت یونس دا انلاک اوپن کیږي نو اوپن کیږي ګورې اوس هغه ایرر ورکړي د پاسورډ انټر ریزن کوي زه به څه ورکړم نوی پاسورډ MAAZ mass 1 2 3 4 5 همدا یو مې نوی پاسورډ ورکړی و که نه اوس دا انلاک کا ګوره اوپن ښه بل دې نه وروستو دی اټس ریموو پاسورډ ختمول دا به وروستو ووایو ټرن آف کې وایم درته اټ سمارټ کارډ څه دی ایټ سمارټ کارډ موږ نه لرو څه کوي دلته استفاده کوو صحیح دی ښه سمارټ کارډ نه وروستو څه دی ټرن آن ټو انلاک که چیرې دا زه کلیک کړم ټرن آن ټو انلاک اوس ګوره دې دغه یوزبي نه ده دا یوزبي چې کله هم زه دې کمپیوټر ته لګوم ګوره یوزبي مې اخوا کړه که نه وینډو ای بټن پریس کړم دلته یوزبي شته نشته یوزبي بیا لګوم ګورې پاسورډ به موږ نه غواړي پاسورډ تپوس کوي اوس ګورې لږ صبر پاسورډ تپوس کوي نه کوي که نه دا د آف کول څه ده خو واپس یې آف کول غواړي شبیر پوهېږي درس باندې واپس یې آف کوي دې نه راسه بټلا کر دا څه ټرن آف ټو انلاک په دې باندې کلیک وکړو
اوس یوزیا خواته صداقت یوزیو باسه واپس لګا ودې لګولا ها ګوره اوس رانه پاسورډ تاسو کوي کړه ځکه هغه ما واپس ناخته همدا کټر ان دې په دې کې هم ستا چې کله لاګین کیږي کنه د لاګین په وخت کې هم کوم دې د لاګین په وخت کې دا دې اتوماتیکلی الله کان دې کمپیوټر کدا ټیک مارم دوالم او اوس لاګین شمه ما خبره ده ګوره ماس 1 2 3 4 5 انټر ها اوس ګوره هغه ټیک مار په خپل اف شوی وي ښا دا ګوره ترن اف تبدیل شوی دی کنه دا چې اوس اف نو اوس ګوره دا چې کله ته ترن ان کې په دې کمپیوټر کې تا نه پاسورډ تاسو نه کوي خو په نورو کې پاسورډ تاسو نه کوي پوه شئ ته پوه نه شئ کنفیوز کړئ ها the last one is turn off bit locker زه غواړم چې bit locker پرې ختم turn off او turn off اوس ګوره دا بریک دی دا چې سلو پوری کمپلیټ شي هلته مخکې انکرپټینګ سلو ته پرېږدي چې پوره شي او واپس چې کله ختمې ډي انکرپشن هم به سلو ته پرېږدي اوس ګوره دا یوزبي او پاسورډ نه لري ښه دا یوزبي پاسورډ لري بس څه دی پورې